سلامونه قاري صاحب تاسو ته او د نورو ټولو ملګرو ته د لایف لیدونکو ته قاري صاحب یو دوه ضروري پوښتنې لرم هیله در راته ځواب یې کړي چې تشویش مې ده ورته د روزي د سرسایې د ورکړې موضوع ده د ما د کورنۍ غړي یو څه اقتصادي وضعیت خرابه ده ورونه مې دي یو ورور مې پکې وضعیت ډېر وران ده سره له دې سره شریک دی یعنې ټول ګډ یو ځای یو ډوډۍ یو ځای خورو په یو دسترخوان سره راټولېږو خو ماشومان دي ځینې ضرورتونه به خامخا لري که نه شخصي هم زه کولی شم دغه خپله سرسایه د خپل ورور ته ورکړم پلار و مور ژوندي دي شکر ده هغه کورنۍ ټوله یو ځای ده ایمن جان غوږ شه نوره سمه ده چې جواب درته درکړي. سبحان الله خو به دې نه بدیږي چې جواب لیک سخته وي. نه قاري صاحب هیله کوم مقصد چې الله تعالی ته غواړم وکس نورم بخیلی وکړي خاص د سرسایې دې له کوره ونوځي فقیرانو مسکینانو ته نورم ځان بخیل کړي کوشش وکړي داسې ځان بخیل کړي یو ډبره یې کړي چې دا سرسایې دې له کوره درنه ونوځي دی باندې دی رب جل وعلا دی پاره چې دا سرسایه کله در باندې واجب ده دام د کور دی باندې درنه ونوځي پوه نه سوځي ما په دې خبره باندې ګوري نه داسې بخیلی له الله سره وکړي یا داسې بخیلی چې ای رب دې تا دې رضا دی پاره یو روپۍ ولا کدي مال کور نه دی باندې وتل دی بل فقیر دی بل مسکین دی يلا بندقل مسلمانان یاست رسول الله امتیان یاست ورور ته سرسایه څنګه ورکوي خدای دې بیخو بنیادونه بس خو دغه جیب ته لاس بندل را بس ورور واخله روجان واخله د پلار زوی می څنګه شرمېږي نه څنګه شرم یو چاته نه درېږي چې ورور ورته وایې او بیا سرسایه روپۍ را اخلي ورور تی ورکوي د ورور بچو تی ورکوي او در سره ګډم ده تاسې د په رب قسم یې شرم ده مسلمانانو که شرم نه ده ډېر شرم هغه د شری ګوري ما مخکې د ورور نه اجازه وغوښتله مال ما په خبرو بخوانه بدې ځکه په دې ته 1500 مسلمانان ناس چې د ټولو اپډیټ وسی ها اوس ګوري او دغه خپل دلیل هم بیا وایم صبر دلیل ملیل په دې کې نه چلیږي دلیل ملیل په دې کې نه چلیږي ښه که بیا نوره قصه پسې خرابېږي دا د ما اصول دي نه دلیل پنځه دلیل مشکل خپل بیانو مشکل چیرته ده اصلا اوله سر چې تا مور او پلار ژوندي دي په ګډ کور کې ژوند او زندگی کوي په خپل کور کې سرسایه چاته نسی ورکوله یا صحیح ده د کور نه دی باندې به فقیرانو مسکینانو ته ورکوي کله دا ورور لتانه بیل وی جدا وی او فقیر او مسکین وی نو بیا یې ورکولای شي خور دی ورکولای شي قریب دی ورکولای شي لیکن په ګډ ژوند کې نسی ورکولای او بل دا بعض خلک وايي ګوري شرعي مسأله ده زکات او سرسایه د خپل ورور او خور ته ورکولای شي خو دا اغنیهایت بی غیرتی ده لدین لوی بی غیرتی بل په اسلام کې په خدای قسم کمال دلی وسی او څوک راولاړیږي ورور ته زکات ورکوم او خور ته زکات ورکوم او ورور خور ته سرسایه ورکوم دا لوی بی غیرتی ده یا ورور ما ورته وای یا خور ما ورته وای د سوي صورت اسیم یو څوک د ورکوي یاله بندگان ورور ګیلوي په مادیات و مکوي یو چا تاسو سي الله وستر کړی دی زکات الله جل وعلا توفیق در کړی دی زکات دی سرسایه احسان دی وکړه ورور سره کې دی وکړه ورور سره ورور دی فقیر او مسکین د په سرسایه مغولوا سرسایه بل فقیر مسکین ته ورکړه دغه بندل جیب ته دی لاس کراوي خلاص ورور جان واخله د خپل کور د خپل بچو ضرورت ور باندې پراکړه قاری صاحب مثلا د موږ د غایې ټول یوې منبع تزیس یا مور ته سپارو یا پلار ته سپارو هغه په دې کورنۍ کې مصرفي په مجموع کې بیا دغه د سرسایې مسله خدا د سدما ماشومان د مثال کورنۍ مې ده کنه د هغه ځان ته کورنۍ ده بیا دغه مصارف ته ځانګړي سدي په حساب مېرمنې ته یو څه پکارېږي یا واړه ماشومان دي دوه ماشومان غبرګلونې لري هغه ته شیدې مودې او شیان اخلي کنه ما ویل که زه دا ټول شیان زه پوهېږم بنجي به دې راوباسه ولې کړه او یا داسې چل وکړه دغه سرسایه د مور او پلار ته ورکړه چې هغه بل چیرې لاړ نه شي بیا بیرته په تاسو باندې مصرف کړي
مخکې مې یو خبره درته وکړه دا بعضې انسانان الله مو داسې بخیلان جوړ کړه چې 1 روپۍ د رب دپاره له کور نه د باندې درنه ونوځي نه ان شاء الله الله صدق دا د فقیرانو د له کور نه د باندې له دروازې نه د باندې حق ده له کور نه د باندې حق ده دا هر چاته چې خبرې وکړې دی به خپل شیدې ورته اخلي او پلانۍ ورته اخلي دا په سرسایه باندې ورته اخلي خدای دې بیخو بنیادونه باسه خو سرسایه به 100 افغاني کې یا به 1500 افغاني کېږي دا 1000 افغاني دا 1000 خو بیا کې سره نه خرابېږي خو نو ما درته ویل چې لا اله الا الله لرب سره بخیلی ما کوي یا سرسایه بخیلی ما کوي